پاکستاني لوبډله د افغان ټیم خلاف ټول قوت کاروي. سلامونه نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي درسره سبسکرایب ورسره خوا کې د غونډۍ نشان وهئ. پاکستاني لوبډلې له نړیوال جام وړاندې د مې په 24مه نیټه له افغانستان څخه ماتې وخوړه. هغه مهال پاکستاني لوبډلې او لوبډلمشر د خلکو او پاکستانیانو توند غبرګونونو سره مخ شول. د کرکټ بز ویبپاڼه لیکي له هغې وروسته یې د ویسټ انډیز خلاف لوبه وبایلله. په نړیوال جام کې له ماتو سره پاکستاني لوبغاړو په انګلستان کې له هوټلونو ډېر په سختۍ بهر راووتل. ځکه د پاکستاني مینوالو له غبرګونونو سره مخ کېدل، نو لوبغاړي یې په پوره خفګان کې وو. پاکستاني لوبغاړو د افغانستان خلاف لوبې ته پوره خواري پیل کړې او له پخوا یې په لیډز سیمه کې تمرینات پیل کړي دي. خو پاکستاني لوبډلې انګلستان، افریقا او نیوزیلینډ ته په ماتې ورکولو سره یو ځل بیا ننداره کوونکو چکچکې وګټلې. مرور مینوال یې بیرته راپخلا کړل، خو دا مینوال بیا هغه وخت سخت مرورېدی شي چې له افغان لوبډلې پاکستاني لوبډلې یو ځل بیا ماتې وخوري. د پاکستان کرکټ ټیم دوه لوبې لري چې نن یې لوبه له افغانستان سره ده او را روانه لوبه به یې له بنګلادیش سره وي. بل لوري ته افغانستان د پاکستان خلاف د تمریناتي لوبې اپوټه په دې لوبه کې محمد شهزاد او آفتاب عالم نه لري. د کرکټ بز ویبپاڼې لیکي افغان لوبډلې د هندوستان خلاف خورا نږدې ګټونکې لوبه وکړه او د پاکستان خلاف یې تمریناتي لوبه کې بریا د کمپاین او مورال ښه وسیله ده. د ویبپاڼې په وینا دواړه هیوادونه سیاسي کړکېچ لري او کرکټ بورډونه یې هم، نو د دواړو لوبډلو لوبه به له ضد ډکه وي. پاکستان غواړي چې د تمریناتي لوبې غچ واخلي او افغانستان هڅه کوي چې د بایللو لوبو غوسه پر پاکستان سړه کړي. له افغان لوبډلې مینوال ګیلمن شوي، خو د پاکستان خلاف بریا یې بیرته د مینوالو زړونه 100 عمري ترلاسه کولی شي. افغانستان نن شنبه ماسپښین 2 بجې د جون په 24مه نیټه له پاکستان سره په هیډینګلي لوبغاړي کې په لیډ سیمه کې لوبه لري. په دې لوبغاړي انګلستان 350 منډې کړي او سریلانکا خلاف یې 232 منډې چیس نه کړې شوې. د افغانستان احتمالي لوبډله ګلبدین نایب، رحمت شاه، حشمت الله شهیدي، اصغر افغان یا حضرت الله زازی، محمد نبی، سمیع الله شینواری، نجیب الله زدران، اکرام علي خیل، راشد دولت زدران او مجیب رحمان. د پاکستان لوبډله پاکستان ښایي لوبډله کې کوم تغییر رانه ولي. دوی به هم ښایي فخر زمان، امام الحق، بابر اعظم، محمد حفیظ، حارث سهیل، سرفراز احمد، احمد وسیع، شاداب خان، وهاب ریاض، محمد عامر او شاهین افریدی ولوبوي. په 9 لوبو کې 15 بایللې او 4 یې ګټلې او نړیوال جام کې په دې لوبغاړو 3 لوبې شوي چې 2 پرې ګټل شوي. د افغانستان توپ اچونې اړخستان ته د توپ اچونې په برخه کې ډېرې ویکټې سپین بالینګ ترلاسه کړي. په مخکینو 15 لوبو کې افغان سپین بالرانو 8 ویکټې اخیستې، خو شپږمه او اومه لوبه یې بیا په 9 ویکټو سپینرانو ترلاسه کړې ده. افغان توپ وهونکو بیا ډېرې ویکټې د چټکو بالرانو پر وړاندې له لاسه ورکړي. دواړو لوبډلو د یو بل پر وړاندې څه ویلي. پاکستان ویلي دوی پوره چمتووالی نیولی او غواړي چې د دې لوبې له بریا وروسته بنګلادیش ته هم را روانه لوبه کې ماته ورکړي. دوی وایي موږ په دې پوره ډېر ټینګار نه کوو چې دوهم پړاو ته ولاړ شو، بلکې د لوبې په ګټلو ټینګار کوو. ښایي پاکستانیان دا خبره د تمریناتي لوبې د ماتې له ویرې کوي. ګلبدین نایب بیا وایي بیا هم سلو یا سپین توپ اچونکو ته زیات هیلهمن یو چې یو ځل بیا د افغانستان ته یو نه هیرودونکې بریا ور په برخه کړي. نایب ویلي نن د راشد خان ورځ ده. که افغان لوبډله د خپلو مینوالو لویدلي زړونه بیرته راوچتول او راټولول غواړي، باید ټول توان او تکتیکونو په کار واچوي او له پاکستان لوبه وګټي. د ویډیو په اړه خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو درسره لایک او شیر کړئ.